دا ویډیو را سره لږه وګورئ زه سره بیا خپل ویډیو پیغام شریک کوم. سلطان خیل د شرافت نه غلطه پیدا ماخله او کچری موږ ته دغلته ونیو او موږ ته 2 ځای نه کړیم ته به ګور په موږ یې پرون داسې ورځ ایستل ده هلکه دا کنه ده دا 2 ورځې موږ دا پاینده سلطان خیل په داسې تیاره کې ساتل یو که فرض که ونه شوه او دوی زموږ څخه دغه د میرې مورې سلوک کاوه نو زه به د دې کشرانو نه مخکې یم او دوی به تراپستي او دا روډ زما په خلکو د دې خپل امتیاز تحصیل چیرمین نه غوښتنه وکړي. څنګه چې تاسو دا ویډیو پیغام وکړو ته ملګرو دا زمونږ استادان دي مشران دي او دوی دا خبرې وکړه ډېر سخت الفاظ استعمال کړل صرف د دې وجې نه چې زموږ سلطان خیل چې کومه دره ده نو دې ته بجلي نه راپرېږدي او بل دا چې هغه امپیګان او هغه ایمینګانو ته زه دا پیغام ورکوم چې تاسو د اوټونه واخلئ د اوټونو نه پس چې دی نو بیا ورک شئ او بیا چې د دې عوام تپوس نه کوي کوم ایمینی او کوم امپی چې دی نو هغه د اوټ نه پس چې دی دې درې ته راغلی دی د دې تپوس یې کړی دی چې په دې کې څه مسله ده او څه نه ده نن چې دی نو د بجلۍ مسله ده او روډونو ته تاسو وګوره 6 کاله وشول که نه روډونه داسې پراته دي یو کس چې دی نو تپوس نه کوي دا ایمینی دا امپی به ته د ګریوان نه نیسي او ته به پې خپل کار کوې ځکه چې تا نه اوټ اخیستی دی د اوټ لپاره راتلی شي او ستا د کار دپاره نشي راتللی نو ټولو ته مې خواست دی چې چا هم پي ټي آی والا له اوټ ورکړلی په کار چې دی خپل ایمینی او خپل امپی نه تپوس وکړي چې زما را بجلي ولې خرابه ده ما ته دا ستونزې دي ته ماله دا حل کړه ته چې امپی شوی ته ایمینی شوی زما په اوټ باندې ایمینی شوی نن چې ته په دومره په غټه عهده باندې او ته چې دی نو د دې تپوس نه کړل دره چې کومه ده دا مکمل طور باندې تباه او برباد طرف ته روان ده روډونه چې دي پای کې روړې خورې کړلې هغه داسې پرتې دي بجلي چې ده نو هغه نشته دی هغه ولټیج ډېر زیات کم دی سړی په خوشو خبرو باندې مجبور شي چې زه خوشي خبرې شروع کړم هغه صرف د دې وجې نه که نه چې تاسو د بجلۍ د حال ته وګورئ او دې ګرمۍ ته وګورئ په دې ګرمۍ کې به خلک څه کوي یار تاسو افسوس خبره دا ده که نه چې موږ څه وکړو موږ څه ګناه هم کړی دی که نه او که ګناهګار یو د الله یو د دې وابډا خو ګناهګار نه وي که نه چې ته راځې په موږ باندې بجلي باندې افسوس خبره دا ده که نه چې څومره هم د سلطان خیل درې مشران دي په کار چې دا راټول شي او دا هر کلي نه چې دی نو یو کمیټې جوړه کړي کسان راټول کړي او دا چې دی نو لاړ شي د دې وابډا نه تپوس وکړي چې دا ولې ته بجلي نه راپرېږدې موږ څه ګناه کړله څه مسله ده ته موږ ته هغه چې هغه موږ حل کړو او ملګرو ټولو ته مې دا خواست دی که نه چې ټول څومره مشران دي په کار چې دا راټول شي او دې بجلۍ څه حل وباسي د دې بجلۍ ځکه چې بجلۍ نه او چې راشي که نه ولټیج یې ډېر زیات کم کړی دی بیخي چې دی نو هغه هېڅ هم نه کوي ملګرو په 2020 کې چې څنګه وو هغه شان اوس په 2025 کې افسوس خبره دا ده که نه دا زموږ حالات دي که نه موږ وایو چې موږ به ترقي وکړو خو ترقي مرقي نشته دی موږ پر هوس باندې روان یو زموږ دا ملک نه دی دا پر هوس باندې روان دی د خپل امپی د ګریوان نه ونیسه خپل ایمینی د ګریوان نه ونیسه او راشي زما دا کار دی دا وکړه زما دا ستونزې دي دا مسلې دي دا ماله حل کوي ملګرو افسوس خبره ده چې هغه امپی او هغه ایمینیګانو ته دا ورسوئ چې زموږ د بجلۍ د مسلې هم حل کړي او دا کومه روډونه چې پرېښي دي که نه روړۍ چې پکې دي پرېښي دي ټیکهدار راځي لږ کار پکې وکړي یوه ورځ او بیا تښتي دا څه مسله ده ټولو ته مې خواست چې دا ویډیو ورسره شیر کړئ هغه خلکو ته ضرور ورسوئ